ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د خبرونو سرټکی د کندوز سوداګرو لخوا د مالیاتي معافیت هرکلی دوی وای په دې سره به په هیواد کې پانګونه وده وکړي او د توکو بیې به هم ورسره راټیټې شي د کندوز امنیتي پولیسو لخوا د یو شمېر مجرمینو نیول کېدل دا کسان د کندوز مرکز او په قلیزال ولسوالۍ کې نیول شوي دي او په دولتي اداراتو کې د عامه ساتنې د مجاهدینو څخه نظارت کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د کندوز ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن شنبه د 1445 سپوږمیز کال د ذوالقعدې د میاشتې 23مه د 1403 لمریز کال د غبرګولې 12مه چې د 2023 زیږدیز کال د جون له لومړۍ نیټې سره سمون لري پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه اسماعیل کلیوال یم د کندوز ولایت سوداګر او پانګوال د مالیې د معافیت په اړه د اسلامي امارت د رهبرۍ له فرمان څخه ملاتړ کوي دوی وایي چې د اسلامي امارت د حکومت په دې اقدام سره به په هیواد کې سوداګرۍ لا پراخه شي همدارنګ د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پانګوالو څخه د مننې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ لا ښه شرایط برابر کړي تفصیلی محمد الله ارچوال راکوي په دې وروستیو کې د اسلامي امارت مشرتابه د مالیې د معافیت په اړه فرمان صادر کړ چې له مخې هغه سوداګر او پانګوال چې په کال کې تر 2 میلیون افغانۍ پورې عاید لري له مالیې معاف دي او مالیه هم له 0.5 سلن څخه 0.3 سلن ته راټیټه کړې ده به خاطر مالیه ما خوش هستیم که معاف شده روی سرمایه گذاری و روی اقتصاد مردم خیلی تاثیر مثبت داره در نرخ و نوا تاثیرات خود می داشته باشه و در قسمت ازی که مثلا یک مالی را که پیش خرید دارن یا اگر از سال قبل دانم مالیاتی که بودن امسال اگر خریدی که بکنن در بازار در نرخ تغییرات به این ارتباط می آید. ما امارات اسلامی بسیار خوش هستیم که چون خرید و فروش کم است مالیات معاف شده بسیار خوش هستیم و این یک بسیار خدمت کلان است در تمام افغانستان خصوصا در کندوز په ورته وخت کې په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د مالیې د معافیت په اړه د اسلامي امارت د رهبرۍ د نوي فرمان ملاتړ کوي وایي چې د حکومت په دې اقدام سره به د سوداګرۍ بیې د پخوا پرتله نورې هم ټیټې شي دیگر تاثیر به بالای نرخ‌ها پایین آمدن نرخ‌ها می‌آید بر مردم ملت و سطح کشورمان افغانستان تاثیر مثبت می داشته باشد بازم امیدوار هستیم انشالله از این قدر بهترتر و بهتر از امارت اسلامی خواهش میکنیم که تو سهولت‌ها را بیشتر و بیشتر در نظر بگیرند دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل د ولس ستونزو ته پاملرنه کړې او د هیوادوالو د هوساینې لپاره یې کوټلي ګامونه په جدیت سره پورته کړي دي د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیتي مسؤلینو لخوا 10 تنه د جنایي جرمونو په تور د ښار په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي دي دوی وایي یاد نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي د کندوز امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د بېلابېلو جرمونو په تور د 10 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه مجرمین په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز مرکز او قلیزال ولسوالۍ کې د اخلاقي فساد او د غلاو په تور نیول شوي او د پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ مجاهدینو 10 تنه د مختلفو جنایي جرمونو په تور نیولي چې له ډلې یې 4 تنه د دویمې امنیتي حوزې له لورې د غلا او اخلاقي فساد په تور 3 تنه د 5مې امنیتي حوزې له لورې د غلا او په غیر قانوني توګه د تفنګچې د ګرځولو په تور او 1 تن د 6مې امنیتي حوزې له لورې د یو څاروي د غلا په تور نیولی او همدارنګه د قلیزال ولسوالۍ امنیه قمندانۍ بیدارو منصوبینو د یو کشفي راپور په اساس 2 تنه د یادې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د اخلاقي فساد په تور نیول شوي مظنون به د لومړنیو پلټنو تر بشپړېدو وروسته اړوند عدلي او قضایي ارګان ته وسپارل شي
امنیتي چارواکي په داسې حال په کندوز ولایت کې د دغو مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې هم د دې ولایت امنیتي پولیسو د یوې ښځې په ګډون یو شمېر نور مجرمین د غیر قانوني وسلو د لیږد او د غلا په تور نیولي وو. اسم محمد فهیم باشنده ولایت کندوز به اتهام جرم سرقت دستگیر نموده. نام اسلام محمد باشنده ولایت کندوز به اتهام جرم سرقت مورد دستگیر نمودند. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند د دویمې واحدونو د عامه ساتنې کنډک مسؤلینو په دولتي ادارو کې د مجاهدینو د فعالیتونو له بهیر څخه څارنه وکړه. نور حال په دې راپور کې د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند د دویمې واحدونو عامه ساتنې کنډک چارواکو په دولتي ادارو کې دغه کنډک مجاهدینو له فعالیتونو څارنه او ارزونه وکړه. په ورته مهال د کنډک قمندان حافظ خالد د یاد کنډک مجاهدینو د فعالیتونو په تړاو داسې وایي: د دوهم واحدونو د محافظت عامه کنډک مربوطه چې څه دولتي ادارې دي په دې ټولو ادارو کې زموږ د کنډک مربوط کسان شته. نو د دې خپلو پرسونل څخه وخت پر وخت لیدنه کوو او دې ته هڅوو چې د خپله وظیفه په صحیح طریقه سره اجرا کړي. او زیات مشکل چې موږ مخکې لرئ هغه د یونیفورم په باره کې و. اوس الحمدلله ټول کنډک په نظامي لباس باندې ملبس شوی دی او ټول پرسونل ته مو نظامي لباس توزیع کړی دی. ټول ملګري په هماهنګۍ سره په خپل پیره او خپل ګزمه کې انشاءالله منظم دي. او بل موږ په دغه یونیفورم باندې ډېر کوشش کوو چې خپل ملګري ټول یونیفورم ته برابر کړو او په یونیفورم کې دوی خپل پیره وکړي او دوی خپل دغه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنیه قمندانۍ اړوند د دویمې واحدونو عامه ساتنې کنډک مسؤلینو د کنډک د مجاهدینو د فعالیتونو د لا ښه والي په موخه څارنه او ارزونه کړې وه او دوی ته یې لازمي سپارښتنې کړې وې. په شمال ختیځ زون کې د 219 عمري قول اردو چارواکي د دغه قول اردو د مجاهدینو له لورې د یوه اندازه وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د دوی په وینا په دغه مهماتو کې 5 میله پیکا، 2 قبضې راکټ، 3 میله کلاشینکوفونه، 2 قبضه مشکوش، 2 میله تفنګچي او یوه اندازه سپکې او درنې وسلې شاملې دي. د ملي دفاع وزارت اړوند د 219 عمري قول اردو د کشف کنډک مجاهدینو د استخباراتي او کشفي راپورونو په اساس په بغلان ولایت مختلفو ولسوالیو کې یو شمېر اسلحه او مهمات کشف او ضبط کړل چې په دغه کشف شوي اسلحو کې 15 میله پیکاوي، 2 قبضه راکېټه، 3 میله کلاشینکوفونه، 2 قبضې مشکوش، 2 قبضې توپانچې او یو شمېر ثقیله او خفیفه مهمات شامل دي. د کډوالو نړیوالې ورځې لمانځنې په ویاړ د کندوز مرکز او ولسوالیو 10 لوبډلو ترمنځ د کرکټ شلوريزې سیالۍ پیل شوې. دغه شلوريزې سیالۍ چې د کندوز کرکټ پراختیایي څانګې په هڅو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ یا UNCHR په مالي ملاتړ ترسره کیږي چې 12 ورځې به دوام وکړي. په ورته مهال د یاد ولایت د کرکټ پراختیایي ادارې مسؤلینو په خبره له دې سیالیو موخه د نوو لوبغاړو هڅول او د کورني کرکټ پرمختګ ښودل شوي دي. د کندوز ولایت د کرنې ریاست په څیړنیز فارم کې د کښت ورځ ولمانځل شوه. دغه پروګرام د کندوز د کرنې ریاست د کرنې د څیړنې عمومي ادارې لخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د دفتر په مالي همکارۍ جوړ شوی و چې پکې د تخمونو د شرکتونو د کندوز د کرنې ریاست د بیلابیلو څانګو مسؤلینو، د پوهنتون استادانو او د کرنې پوهنځي زده کړیالانو ګډون کړی و. د کندوز ولایت د ټولګټو چارو ریاست د یو پروګرام په ترڅ کې د کندوز تخار لوی لارې په اوږدو هغه موانع لرې کړې چې د دې لوی لارې موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي وو. د مسؤلینو په وینا له دې کار څخه موخه د دې لارې پراختیا او د ترافیکي څراغونو نصبول په ګوته کوي. د کندوز تخار لویه لاره یوه له ګڼې ګوڼې ډکه لار. تازه د کندوز ټولګټو چارو ریاست پریکړه کړې چې د دغې لارې دواړې خواوې د 10 مترو په پلنوالي د کورونو او هټیو په ګډون له ټولو موانعو پاکې کړي. په دې لویې لارې ځینې موانعو موټر چلوونکي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي وو. دوی دغه راز غواړي د یادې لویې لارې د پراخولو ترڅنګ ترافیکي نښې نښانې نصب کړي.
هدف از این پروژه که فعلا ما امروز در راه انداختیم آزادسازی شولدرهای اشغال شده مسیر شهرهای عمومی ولایت بوده که روند ما 4 بندر را در تحت پوشش قرار میتیم که خوشبختانه امروز ما توانستیم با تفاهم هم و با همکاری کمیته که از مقام ولایت داخل است، استخبارات داخل است، قماندان امنیت، ارگان‌های امنیتی داخل است، با همکاری ارگان‌های امنیتی ما توانستیم که ساحه‌های غصب‌شده شولدرهای مسیر شهرهای عمومی کندوز تخار را دوباره با پاککاری بکنیم و راه را برای ترافیک عابرین ما آزاد بسازیم که حادثه ترافیکی در آینده‌ها دیگه دچار مشکلات نباشیم. بل لور ته د کندوز ولایت اوسیدونکو د دې اقدام هرکلی کوي او دا کار د ترافیکي پیښو په راکمولو او مخنیویو کې مهم ګڼي. یک کار نیک است، یک کار بسیار یک قدم نیک است. شما این کار انجام دادین به خاطر اینکه خیلی مردم در سرک در مشکلات و مصیبت ها درگیر هستند. شما مردم شاهد است که در هفته 1 روز 2 روز در حادثات ترافیکی رخ میده و این علت اساسی شمی است که وسایل زیاد است، سرک خرد است. در گذشته ها مشکلات خیلی زیاد بودن به خاطر عبور و مرور پیاده روها که اکثر مردم پیاده روها را مسدود کرده بودند. دکاندارها سودای دکان خود سرک کشیده بودند، حتی با پایه های برنده های دکان خود نزدیک به سرک کرده بودند که یگان پیاده رو و عبور مروری که میکردن و اینا خیلی مشکل بود. واقعا وقتی که اینا میخواستن اینجا بگذره دیگه موانع ایجاد میکرد و مجبور میشدن که طرف سرک خود بگیره و این باعث میشد که باعث تصادمات و تکرها و اکثر حوادثاتی بودن که از این طریقه ها رخ میداد. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ټولګټو چارو ریاست له دې وړاندې هم د کندوز په کچه یو شمېر عاملمنفعه پروګرامونه پلي کړي وو. وروسته خبر هم دا چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د خپلواک افغانستان تر سرلیک لاندې د کرکټ شلوریزې سیالۍ پیل شوې وې چې د چاردرې د ځوانانو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د چارواکو په وینا په دې ټورنمنټ کې 40 لوبډلو برخه اخیستې وه. دا د کندوز په چهارداري ولسوالۍ کې د کرکټ لوبغالی دی. هغه لوبغالی چې د خپلواک افغانستان تر نامه لاندې د کرکټ 40 لوبډلو پکې سیالۍ ترسره کړې. د دې ټورنمنټ په وروستۍ لوبه کې د امام صاحب او چهارداري ولسوالۍ د ځوانانو لوبډلو یو د بل په وړاندې سیالۍ وکړه چې په پایله کې د چهارداري ولسوالۍ د ځوانانو لوبډله وتوانېدله دغه جام خپل کړي. سره په دا ټورنمنټ کې 40 ټیمونو اشتراک کړی دی چې هغه 6 ټیمه د ولایت کندوز نه دي او 9 ولسوالۍ نه خپل د کندوز ولسوالۍ نه ولسوالیګانې دي او موږ پاینده کې دا پلان نه لرو چې موږ دغه ټورنمنټونه په لار واچو. پلان د امام صاحب ټیم چارداري مقابل ټیم ته یو سل 2 لک ټارګټ ورکړی پاته ورونه کې او یو لوبغاړی هغه د لاس ورکړی او لوبه جریان لري. په ورته مهال لوبغاړي د ورته سیالیو ترسره کول د ورزش په پرمختګ کې مهم ګڼي او له مسؤلینو د دا ډول ټورنمنټونو ترسره کېدو غوښتنه کوي. داسې ګراونډو باندې کار وکړي تر څو لوبغاړي پیدا شي په هېواد کې او په دغه ځای نه غټ کرکټ ته لاړ شي. امید لرو چې دغه لوبغاړي په راتلونکي کې لکه څنګه نن دلته وځلېدل همداسې کندوز کې بیا ځون په کچه افغانستان په کچه دوی وځلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ورزشي مسؤلینو لخوا ورزش ته ډېره پاملرنه شوې چې وخت نه وخت د لوبغاړو د ودې لپاره ګټورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د کندوز ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. الله مو مل شه. د خدای په امان. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د